په کچه د انارو د حاصلاتو مرکز کندهار ژړۍ ولسوالي ارغنداب، یعنی په عموم کې دا د لوی کندهار ارغنداب چې د کندهار په داله باندې اوبېږي هغه ته وایو. موږ په حاصلاتو کې د انګورو ترڅنګ انار هم نړیوال شهرت لري، ښه رنګ لري، د ذایقې له مخې ډېر بهترین دي. رالو یو شمېر شاټونه خو مو ونیول. د دې ځای د یو مالک سره به خبرې وکړو او د هغه ترڅنګ به په دې اړه معلومات راکړي چې اسانتیا په کومه برخه کې ورته جوړه شوې ده. که څه هم دلته بازارونه بند دي، نړیوال بازار کې یو څه مشکلات شته، خو بیا هم دوی د انار د کوم طریقه څخه وړي. سلام جوړ په خیر. علیکم السلام ورحمة الله په خیر خیراتي. ژوندی اوسه میر محمد ځوانه تر شی سره. شکر دې. ژوندی اوسه. نو د باغچې په اړه معلومات راکړه. باغچه د چا ده او څومره درخت پکې کې دي، انار به څومره سږکال ترلاسه کوي، هغه ترڅنګ د کومه طریقه څخه دغه انار د افغانستان څخه باسي. دغه انار چې دا د کندهار ولایت ژړۍ ولسوالي د سنځلې د کلي ساحه ده. په دې کې دا موږ خپل باغ تقریبا 1500 درخت انار دي. دا چې لارې بندې دي، بازارونه یې راښکته شوي دي. نو موږ په وطن کې د میر افغان په نامه شرکت پیل شوی دی چې هغه زموږ سره د کار د ملا ټولو څه برابره کړې ده چې انار موږ سره اصلي پاکستان ته، مثال هند ته، د افغانستان ځینې ولایتونو ته، هرات، کابل ته، نو دا موږ سره ډېر حد کومک کوي. اوکې، میر افغان په څېر یو شمېر نور شرکتونه په افغانستان کې تازه فعاله شوي دي چې دوی خپل اموال وړي نورو هېوادو ته، یعنې هندوستان کې هم د نړیوال بازار یو ښه مثال موږ لرو. هلته وړل کېږي، په ښه بیه خرڅېږي یا په کمه بیه، خو د خلکو ته تاوان نه کوي. او د دې ترڅنګ ستاسو سره څو نفره اخته دي دلې په دغه ځای کې د څو نفرو د کار زمینه برابره شوې ده؟ تقریبا 100 کسان موږ سره اخته دي چې موږ د کار زمینه برابره کړې دي. نفر موږ خپل وطن خپل د محل خلک دي موږ سره اخته دي. ښه. او یوه پوښتنه به درڅخه وکړم، په دې اړه باندې څه وایي چې خلک په خپلو حاصلاتو کې یا مثلا په خپلو پیسو کې چې موږ بودیجه ورته په دې کې زکات باسي یا خیرات کوي، دا په اسلام کې اهمیت څومره دی؟ دا په اسلام کې ډېر اهمیت لري چې مثال موږ د وطن نور سره مسکینان، کونډیان، یتیمان سره چې موږ خپل انار په ښه بیه خرڅ کړو چې څونه زکات پکې کړي، څونه دغه پکې راځي، هغه موږ ورکوو دې ته. موږ د شخصي سکتور دی، شخصي ډول سره کار کوو. د باغدارانو څخه نیولې بیا د هند او د اسلام آباد ښارونو پورې موږ رسوو. نو بیا باغداران دلته موږ ته انار راوړي، انګور راوړي، موږ بیا دلته چې کوو خپل نفاذ نظارت لرو. بیا چې خپله چې کوو خپل یې در نظر باسو، خصوصا زه خپله سره اخته یم. یخچالي موټران ته یې اچوو، بیا یې وړو هند ته ځي، موټر هم د ورځي هند ته ځي، یو پاکستان ته ځي. بیا که باغدارانو دپاره ښه د کار زمینه ده. یو څو خلک شکایتونه کوله چې انار پیسې نه جوړي، محصولات لوړ دي، هلته کښتم خرچه ډېره ده. دا د هند کار موږ د خلکو دپاره ډېر ګټور تمام شو. په ښه پیسو باندې یې غواړي، په افغانۍ باندې یې غواړي. اوس افغانۍ قدر لري او کالداره چې دلته سره کمزورې ده پاکستان کې. خو بیا هم څه چې میانه شی دی هغه پاکستان ته استوو، ښه شی، ښه کوالټي والا موږ هندوستان ته استوو. خپل چې کوو چې نړیوال زموږ په تجارت باندې باور پیدا کړي. موږ خلکو ذهنونه نړیوال تجارت ته نه دي جوړ. موږ کوشش کوو چې کرار باندې دا ځای خلک جوړ کړو چې نړیوال تجارت وکړي. په نړیوالو بازارو کې ځینو ټیکهدارانو او اجارهدارانو شکایت کوي چې د افغانستان څخه ځینې میوه‌جات راسي هغه خراب وي. نو دلته تاسو د ظرفیت په جوړونه کې کوم زموږ خلک جوړ داسې نه دي. زموږ سیستم ګره داسې جوړ دی، پخوانی سیستم جوړ دی چې سر ته ښه شی ورکړه، پای ته خراب شی ورکړه، کچره پکې تېره کړه. که څوک په ښه کیفیت سره کار وکړي، ښه کوالټي برابره کړي، ښه نظارت کړي، ښه دوافاشي کړي، معیاري یخچالو ته یې واچوي، انشاءالله کولی شي چې زموږ میوه ښه موقف ونیسي په نړیوال بازار کې، ښه رسېږي چې سم مواد دغه اموال واچي، انشاءالله هېڅ مشکل نه پکې ښه رسېږي. د انار تر څنګ نور په کوم برخه کې فعالیتونه کوي؟
فعلا خو تر باره کې موږ د انګورو د انارو کار کوو، د سیبو د پیازو اراده هم لرو.